څلوېښتم د اسد د امریکا د ماتې او د اسلامي امارت د بریا په ویاړ جوړ شوي مراسم. دلته ننګرهار کې د دغه ورځې په ویاړ تېره ورځ ناوخته لویه غونډه او مشاعره ترسره شوه چې د ولایتي چارواکو ترڅنګ پکې ځوانانو او قومي مخورو ګډون کړی و. دلته ویناوالو د امریکا په ماتېدو کې د مجاهدینو او ولسونو سرښندنې وستایلې او د ازادۍ په اړه یې ولس ته مبارکي وویله. دا ازادي په داسې قربانو سره راغلې چې د خپل شیرین بدن پورې خلکو بارود تړلي، خلکو بمونه تړلي دي او خپل ځان یې ټوټې ټوټې کړی دی. آینده نسل لپاره د ازادۍ داسې یو پیغام هغه کوي چې د افغانستان د امپراتورۍ هدیره د افغانستان کې د درېیم امپراتوري دا سوپر طاقت دی چې دا ونړېده. خو د مبارکۍ ترڅنګ د یو شمېر مسؤلینو له لوري ولسي وګړي د هیواد پرمختګ په پار حکومت سره ملاتړ ته راوبلل شول او له هیواده بهر ووتو د حکومت تخریبونکو ته ګوتڅنډنه وشوه. دوی همداراز وویل چې د امریکا فکري یرغل پای ته رسېدلی او اوس مهال ټول ځوانان د حکومت ترڅنګ ولاړ دي. خیر که تاسو نن خپلې هغه خوږه پروژې فعال کړي دي، یا د خلافت په نوم باندې، یا د دواعشو په نوم باندې، یا د خوارجو په نوم باندې، یا د مقاومتیانو په نوم باندې، یا د بغاتو په نوم باندې. اسلامي اتحاد هغه دې ته ژوند دي، هغه دې ته امتحان ورکړی ده چې څنګه تاسو بالدار ځپلی ده، تاسو به هم د هغوی په څېر برخلیک وي. همداراز په دغه مراسمو کې د سپورت د برخې مسؤلینو لخوا د غونډې ګډونوالو ته بېلابېل ډوله سپورتي نندارې هم وړاندې شوې او په مشاعره کې بیا شاعرانو د ازادۍ، شتناخوالو او یرغلونو د پای په ویاړ بېلابېل ډوله پیغام لرونکي او حماسي شعرونه ګډونوالو ته واورول او هم یې د شعر په ژبه ولس یووالي او مسؤلین خپلو مسؤلیتونو ته راوبلل. مشکل ته هر وخت څنګ په څنګ ولاړ وي، دښمن دې واوري چې پنجشیر د قندهار ورور دی. هیره دې نه وي چې نه یوازې په ننګرهار بلکې د دغې ورځې په ویاړ په ختیځو نورو ولایتونو کې هم له وړاندې بشپړ چمتووالی نیول شوی و او هلته هم تېره ورځ بېلابېل ډوله پروګرامونه او نندارې ترسره شوې. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.